چین له پاکستانه د وروستیو ترهګریزو پیښو د جدي څېړنې غوښتنه کړې او سرګي لاروف وایي افغانان په خپلو انتخابونو کې د بشپړ واک خاوندان دي. لیدونکو ستړي مه شئ، په موږ تازه خو ډېر مهم خبرونو ته. د چین د دولتي شورا غړي او د دغه هیواد د ملي امنیت وزیر جوکا جیل خپل پاکستاني سیال محید یوسف سره ویډیويي خبرې کړې دي. د چین نړیوالې راډیو د خبر له مخې نوموړي په دې خبرو کې له نوموړي څخه غوښتي چې حکومت یې باید په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر چینایي وګړو شوي بریدونه په جدي توګه وڅېړي، عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. جی دغه راز له پاکستان څخه غوښتي چې باید په دغه هیواد کې د چینایانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او د خوندیتوب لپاره یې اړین تدابیر ونیسي. محید یوسف هم د یادو پیښو د جدي پلټنې ژمنه کړې او ډاډ ورکړی دی چې عاملین به د خپل عمل په سزا ورسیږي. او روسیه وایي امریکا او غرب د افغانستان او افغانانو په چارو کې له لاسپوهنې تیر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف په تازه څرګندونو کې ویلي چې اروپایي ټولنه پر دوی افغانستان کې د نفوذ لرلو تور لګوي. د لاروف په وینا روسیه هیڅ وخت د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسپوهنه نه کوي، خو له غربي هیوادونو او امریکا هم غواړي چې د مسألې ته متوجه وي. د په وینا افغانان به ژر خپل هیواد ته ثبات او امنیت راولي، نو بیا د دوی خپل واک دی چې له روسیې او چین سره درېږي که له غربي هیوادونو سره. سرګي لاروف دغه راز ویلي چې په سیمه کې د ثبات لپاره هڅه کوي او تر ټولو ډېر تمرکز یې پر دې دی چې سیمه د ترهګرو له فعالیتونو او احتمالي خطرونو خوندي وي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه، ښې چارې.